محمد داود محمدی چې په محمد داود محمدی او ترڅنګ امید جوان هم لومړی د لوبزار سره د روغبړ مراسم لري په خپل منځوب به هم روغبړ کې او له هغې وروسته به لوبه شروع کیږي د دواړو لوبغاړو ترمنځ کمربند نیونه روانه ده. اینجا هم کمکاری امید جوان را داور متوجه میشه و یک امتیاز چالا برای محمد داود محمدی میده. امید جواد تر دا دمه یو چاله لري ځکه مقابل لوبغاړي یوه جزا ترلاسه کړه. نیغ په نیغ امید جواد د یوې چاله ګټونکی اعلانیږي، امتیاز ترلاسه کوي. بله دیدیم به خاطر که امید جوان کمربند حریف را رها کرد یک امتیاز جزا از طرف داور دریافت میکنه که در مقابل محمد داود محمدی تانست یک چالای دیگر را هم به دست بیاره. بله از تیم صحی خواهش میشه تا به مشکلی که به محمد داود محمدی پیش آمده رسیدگی صورت بگیره. امیدوار هستم جدی نباشه. بله درد هم در قسمت زانوش دیده میشه. بله ورزش زنگون کی درد کاری رستمی که از معمولا دفاعهاش توسط زانو صورت میگیره، به این خاطر آسیب پذیری از ناحیه زانو خیلی زیاد و مروج است. این رشته زیبای ورزشی عبدالقوی حقانی با لباس آبی و دورانی بصری با لباس سبز آماده دوشک شوند. محمدي بیرته لوبې ته داخلیږي ځکه ستونزه یې دومره جدي نه وه. بیا هم د دواړو لوبغاړو ترمنځ کمربند نیونه تر دا دمه په لوبه کې محمد داود مخکې ښکاري. نومانجانه که وګورو ځکه نوموړی چالای آخری را محمد داود فکر کنم بعد از سال بله و اینجا چه زورور حرکاتو محمد داود محمدی دریافت میکنه و قسمی که ما شاهد هستیم داور محمد داود محمدی را برنده اعلان میکنه.